صحابانو د الله خبرې ستاسو مخکې بیانولو ذکر کول غواړم. زما عزتمنو، د انسان په دې بدن کې یو څو قوتونه دي. داسې به ووایو چې زموږ په دې بدنونو کې یو څو دروازې کله چې د دغه دروازو او د دغه قوتونو مکمل حفاظت وشي، زما عزتمنو، د انسان د ایمان او د دین حفاظت کېږي. خو چې کله دغه قوتونه او دغه دروازې غلط استعمال کړی شي، زما عزتمنو، دا انسان په دنیا کې د غمونو او د پریشانو سره مخامخ وي. ایمان هم تباه، آخرت هم تباه او دین هم تباه. زما عزتمنو، که موږ د خپل دین حفاظت غواړو، د ایمان حفاظت غواړو، او د ایمان حفاظت زما عزتمنو دا ډېر لازم او ضروري دی د هر شي نه، ځکه چې ایمان ډېره قیمتي سرمایه الله رب العالمین موږ له راکړې ده. د دې حفاظت موږ باندې لازم او ضروري دی. امام ابن قیم رحمه الله وایي: من حفظ هذه الاربع احرز دینه. چا چې د دې څلورو طاقتونو حفاظت وکړو، د دې څلورو دروازو حفاظت یې وکړو، نارینه، زنانه، افغانان، بوډاګان ټول چې د الله په عزت باندې څومره انسانان آباد دي، که د دې څلورو دروازو حفاظت یې وکړو، احرز دینه، د خپل دین، خپل ایمان محفوظ کړو. او بیا امام ابن قیم رحمه الله وایي: واکثر ما تدخل المعاصي على العبد من هذه الابواب الاربعه. والانسان چې په ګناهونو کې مبتلا کېږي، د الله په نافرمانۍ کې مبتلا کېږي، نو تقریبا دا څلور دروازې دي چې کله دا پوله وړېږي او د دې څلورو دروازو خیال ونه ساتي، نو زما عزتمنو، انسان بیا په ډېرو ګناهونو کې، په ډېرو مصیبتونو کې مبتلا کېږي. زه دا غواړم او تاسو ټول دا غواړئ، نارینه، زنانه، ټول، چې په دنیا کې د زر آرام او د سکون او د اطمینان زندګي تېره کړم. په ما باندې